وفا یا نستا بی وفا دی ژوندون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوې خور سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې ځینې میندې او پلرونه خپلو اولادونو ته په معمولي خبره باندې ښېراوې او بددعایي کوي او دا ښېراوې او بددعایي یې خپل عادت جوړ کړی وي. د دوی دا کار شرعاً څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو صحیحو احادیثو کې خپل ځان، خپل اهل او خپل عیال ته د ښېراو او بددعایي څخه منع فرمایلې ده. نو لهذا خپل ځان ته ښېراوې کول، خپل اهل ته ښېراوې کول، خپل عیال ته ښېراوې کول دا شرعاً منع دي او د اسلام په مقدس دین کې دا کار جایز نه دی. پلرونو او میندو ته پکار دي چې په نرمي او مصلحت سره خپل اولادونه او کشران پوه کړي او د الله رب العزت څخه د خپلو ګناهونو دپاره مغفرت وغواړي. ځکه ځینې وختونه د مور او پلار د ګناهونو د وجې څخه هم اولادونه بېلارې او سرکشه کیږي، چې دا د مور او پلار په دې دنیا یو قسم سزا هم ده چې الله رب العزت مور و پلار ته سزا ورکوي، اولاد یې ورته سرکشه کوي، اولاد یې ورته بېلارې کوي. دا د دې لپاره چې مور و پلار ګناهګار دي. الله رب العزت دې موږ او تاسې له داسې امتحان او له داسې ازمایښت او فتنو څخه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسې خپلو ځانونو ته ښېراوې او بددعایي مه کوئ، خپلو اولادونو ته ښېراوې او بددعایي مه کوئ او خپلو نوکرانو او خادمانو ته ښېراوې او بددعایي مه کوئ. همدارنګه خپلو مالونو ته ښېراوې او بددعایي مه کوئ، ځکه چې کیدی شي د هغه وخت سره ستاسې ښېرا برابره شي چې هغه وخت د دعا د قبولیت وي او دغه ښېرا به مو بیا قبوله شي. بیا به وروسته ارمان او پښیماني کوئ، خو ستاسو ارمان او پښیماني به بیا ځای نه نیسي. د مسلم او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فیستجیب لکم. خپلو ځانونو ته ښېراوې مه کوئ، خپلو اولادونو ته ښېراوې مه کوئ، خپلو خادمانو او نوکرانو ته ښېراوې مه کوئ، خپلو مالونو ته ښېراوې مه کوئ، ځکه چې کیدی شي د هغه وخت سره ستاسې ښېرا برابره شي چې هغه وخت د دعا د قبولیت وي او دغه ښېرا به مو بیا قبوله شي. واقعیت هم داسې دی. ډیری پلرونه او ډیری میندې هم داسې دي چې په معمولي خبره باندې خپلو اولادونو ته بددعایي او ښېراوې کوي. د خپل د کورنۍ غړو ته ښېراوې او بددعایي کوي او دا مور او پلار په دې باندې نه پوهیږي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده. دا کار د اسلام په مقدس دین کې ناجایز عمل دی. کیدی شي مور و پلار ګناهګار وي، په دنیا کې الله دا جزا ورکوي چې اولاد یې ورته سرکشه کوي، توبه دې وباسي. دا مور و پلار خپلو اولادونو ته دې ښېراوې نه کوي او دا تجربې ثابته کړې ده. کومه پلرونه او میندې چې خپلو اولادونو ته بددعایي کوي، ښېراوې ورته کوي، سخت او تند او زیږ چلند ورسره کوي،
هغه اولاد کله هم د مور و پلار تابعدار نه ګرځي او نه د مور او پلار په احترام او قدر باندې پوهیږي. د ادب لپاره یې وهه، د ادب لپاره زورنه ورکوه، سالمې روزنې او ښوونې ته متوجه اوسه، خو ښېراوې او بددعایي مه کوه، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو صحیحو احادیثو کې له دې نه منع فرمایلي. ځینې پلرونه او میندې دي چې خپلو اولادونو لپاره خپله کور سور ور ګرځولی، چې کور ته اولاد رام شي ګوري چې مور و پلار ښېراوې کوي، او چې د کوره بهر هم وځي مور و پلار ورته ښېراوې کوي. مور و پلار دې په دې باندې پوه شي چې د خپل اولاد سالمه روزنه او د هغوی تربیت څنګه وکړي. ښېرا هم کله ځای نه نیسي، او بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلی. درویشان چې ترې زاریږي اوچت شان د مدینې دی، اوچت شان د مدینې دی.